چرګه دې کوي نه چرګه دا ام سایګانو چرګه ده نه نه سایګانو چا ده تا راوړې ده تا راوړې چې له پکړی یا څوروار او خرابېږي. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. د مور عجیبه مینه او دعا. ګرانو ملګرو، ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره دا ویډیو هم شریکه کړئ. نو راځئ د اتا او د مورکۍ دا ویډیو لږه شانتي ګورو. چې پکړی و موري یا څوروار چرګه دې کوي نه چرګه دا ام سایګانو چرګه ده نه نه سایګانو چا ده تا راوړې ده تا راوړې چې له پکړی یا څوروار او خرابېږي. دې څوک مې کې کله چې راځي دستا کومه نشي موري وې جما او خړل ډېر مې خړل ما نه کمیږي ډېر شي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. چرګه د کوم ځای نه راغله دا په دې دیواله الله پاک راوته ولا کې خو سره ګوره ستا ډوډۍ خوراکم د اوښکو سره ته چې جاړې بیا ډوډۍ نه خورو مورې ته چې جاړې بیا ډوډۍ نه خورو راغله چې ته راغلې ما ته څاویل بار کول ته لاړه دې ځان ته پرې ما ته وخت ما ته ویل ما ته ویل باندې مې څنګه یې غواړې ما زه سبا چې شي نن راغلم ما دې راځه اوبه وڅښم پرون لاړې ودړې وړ مې راوړل نه سمې دې ګوار راوړل ودړې مې دغه راوړل ترکاري پیسې نه د بړو پیسې نه بل څه نه سوا کوم کانې کېږي چې ته بلا شو باندې څوک چاله چې نه ورک اتا ژوندې دې مورې الله ما دې ګان سره ټول باندې له ډېر عمر ورکې خدای دې لکه دا غرونه چې دې عمر ولا ورکې لکه دا غر دا ټول غرونه چې دا ټول غرونه دا ټول غرونه عمر دې الله پراخه کا عمر دې خدای وګت کا خیر سمو الله دې خبر زه خو نن خالي او چرګوړې مې ته راوړو او نور در نظم وایي او دا ډوډۍ مې خوړه مې خوړله ما دې وخوړه ما دا وخوړه نو ما یې خوړه نه خوړې ډوډۍ خو خورې نه او مې خوړه مورې او مې خوړه زه راغلم مورې وایي زما نو څه وکړم